پرون ورځ امریکایانو داسې کارونه کړي دي چې هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دي. ملګرو د منظور پښتین نیول کېدو په وړاندې راووتلی پراخې مظاهرې مو وکړې. د افتخار ځای د ټول پښتانه پرې خوشحاله دي، خو په خپلو داخلي مشکلاتو او ستونزې سترګې مه پټوئ. راووځئ، پوښتنه یې وکړئ، جواب ترې وغواړئ چې وروره خبره څه ده، زموږ ګناه څه ده چې په بې جرمه او بې ګناه مو وژنې؟ ولې؟ ملګرو راځئ چې دا بد واقعات څه شوي دي ویډیو وګورئ چې په لنډو کې ځانونه خبر کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. لومړی خبر، د میدان وردګو ولایت چک ولسوالۍ اړوند خوا درې په کولک، مانګي، فقیري او الیشنګ سیمو کې تېره شپه امریکایي ځواکونو د ملکي خلکو پر کورونو چاپې وهلې دي. یادو ځواکونو د کولک سیمې مسجد بشپړ ویجاړ کړی او ګڼو کورونو دروازې یې ماتې کړې دي، مالونه یې چور کړي او 2 تنه عام کلیوال یې له ځان سره وړي دي. د سیمې خلک داسې ویلي نیمه شپه یې په کورونو ناتار جوړ شوی و، هیڅ د ترحم معامله نه ده ورسره شوې. که داسې وحشیانه کړنې دوام پیدا کړي، دوی مکلف دي چې له خپل ځان نه د دفاع په خاطر مسلح قیام وکړي. تر ټولو بد خبر یې دا ده چې پوره مسجد یې شهید کړی دی. دویم خبر، د بادغیس ولایت په مقر ولسوالۍ کې د بهرانیانو هوایي برید یوه مور او 2 ماشومان وژلي دي. د راپورونو په اساس پیښه د مقر ولسوالۍ په نواباد کلي کې تېره شپه رامنځته شوې ده چې له امله یوه مور له خپلو 2 ماشومانو سره یو ځای وژل شوې ده. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعظیم بیګ شمشاد ټلویزیون ته ویلي وه د یوې مور جسد روغتون ته راوړل شوی ده او د 2 ماشومانو جسدونه پر لاره دي. د بیګ په خبره د وژل شوي میرمنې ماشوم هم په نس وه. یاد دې وي چې دا به تېره یوه اونۍ کې ملکي وګړو ته د اوښتونکو تلفاتو 3مه پیښه ده چې د بهرنیانو د هوایي برید په پایله کې رامنځته کیږي. تېره ورځ د کندوز ولایت په دشتیارچي او تر هغه وړاندې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې هم ګڼ ملکیان د هوایي بریدونو قربانیان شوي وه. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ.